بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری سوال کړل، د سوال ډېر مهم او ضروری دی ځکه چې په دې حواله سره ډېر کسان داسري ځوانان چې هغه بد احتیاطي کی ځوانان جنکی ځوانان الکان په دغه حواله سره بد احتیاطي کی او بعض مرتبه خو دې حتی خبره لاړ شي چې بیا د واده نه پس چې کوم خوشگوار ژوندۍ وي ازواجی ژوندۍ د هغه په ځای باندې هغه مثلا بیا طلاق تلاړ شي. دا د سوجي نصیب بهرحال راځو دي ملګری سوال کړل، سوال دا کړل چې زما کوئی دنه شوی ده او د کوئی دنه بعد ما اوریدي چې ظاهر خبره ده خبره پخشي چې بای دا فلانا چې دا فلانا خزه ده مخې ته به د نکاح کیږي نو دی چې کله کوئی دنه وشي نو ظاهر خبره په دې کې د خاون او د خزه رضامندي وي نو په دغه صورت کې دی چې گویا د دې کوئی دنه سره نکاح منعقد شي او چې نکاح منعقد شي نو آیا بیا زده دې خزه سره تعلقات ساتل شم د دې جنې سره تعلقات ساتل شم یا نشم ساتل شریعت په دی حواله سره یا دو ساتي یو کوئی دنا یو نکاح دا دوه الګ الګ شیزونه دي. کوئی دنا هغه ته ویل کېږي چې په هغه کې تاسو صرف مخې ته خبره وشي چې بھائی مخې ته به دوه دواړو نکاح کیږي دوه دواړو با واده کیږي صرف دا خبره کنفرم شي نکاح نه شي. بل طرف ته چې کوم دي نکاح چې کله منعقد شي د نکاح نه با ظاهره خبره ده ایجاب او قبول شي په نکاح کې او چې ایجاب او قبول شي د خلکو په موجودګۍ کې گواهان ناسي داغه نه بعد نکاح منعقد شو داغه نه بعد دا جنې دا الګ دیو بل لپاره حلال شي. دا نکاح نه مخکې د کوئی دین نه بعد په دغه صورت کې د دې الګ د دې جنې تعلقات دا بالکل حرام دي. دا جنې او دا الګ دیو بل لپاره نامحرم دي. دیو بل سره خبرې نشي کوله په ټلیفون په ذریعہ باندې یا اسم یا دیو بل سره ملاقات نشي کوله. لیکن نن سبا کې بدقسمتي دغه چې اکثر کسان داسې چې هغه نه صرف دا چې خپل ول ټلیفون واخلي بلکې هغه ټچ موبایل واخلي دغه بدري باندې دی بل سره ویډیو کال باندې خبرې کوي او غلط فحش خبرې بګم کې دغه شانتي بعض کسان خدغه سیوی چې هغه ملاقاتونه هم کوي ګور یادو ساتي در شریعت خلاف عمل لري او په دې کې ګوره زمنګ اساسو خپل نقصان دی د شریعت دین اسلام الله چې موږ د خبرې نه موږ منکړو په هغه کې زمنګ خپل نقصان د دې نقصان دا وایي چې مثال تور پر یو جنې یو لګ د کوئی دن نه بعد د نکاح نه مخکې د کوئی دن نه بعد بلې आपस کې دیو بل سره رابطه کې تعلقات وي خبرې کې ملاقاتونه کې په دې کې یو خدای چې د الله رب عزت نافرمانی د ګناه دي. بل طرف ته نقصان دغه دی چې کله نکاح وشي نکاح نه بعد چې ژوندۍ شروع شي د هغې نه بعد ډیر شي کیسونه بیا داسې راغلي چې هغه خاوند نه ولګي هغه خپل خزه پرېږدي د سوجنه چې په دې وجنه چې د دې جنې با نکاح نه مخکې زما سره تعلقات ساتل زما سره خبرې کولې نو کې دې شي دی بند نورو علاقانو سره هم تعلقات ساتل چې زما سره دې تعلقات ساتل او زما سره دې خبرې کولې چې نکاح نه شوي نو کې دې شي د نورو علاقانو سره هم تعلقات ساتل او دغه نه بعد بیا شکیل مزاج چې کوم کسان وي هغه بیا سوکي داغه بیا په ذهن کې تر اشکالات راځي خیالات راځي نو په دغه وجه باندې هغه بیا سوکي هغه خپل خزل بیا طلاق ورکړي شکینو دا چې کوم روانه ژوندۍ د نکاح نه بعد خوشگوار ژوندۍ هغه دغه لپاره عذاب جوړ شي نو په دې کې د هغه لګوم نقصان دی د هغه جنې نقصان دی. نو شریعت چې موږ د کمی خبرې نه منع کړو په کار دا چې موږ د هغه نه ځان منع کړو نو یادو ساتي د کوئی دن نه بعد هم تاسو لپاره دغه جنې حلال نه ده نه د دې جنې لپاره حلال بلکې تاسو دواړه د یو بل لپاره نه محرم یې چې تر څو پورې تاسو سنې کړي نکاح نه کړي. په حدیث شریف کې راځي چې کله تاسو د جوړ خاوند ملاو شي د جوړ خاوند چې کوم رشتہ د هغه راشي نو باغی کې بیا په نکاح کې تاسو بیا دیری مکوئ خبره بیا زر سر تر رسول بجای دا چې هغه رشتہ چې په حلال طریقې سره هغه تعلقات جوړیږي هغه په حرام طریقې سره جوړ شي ځکه په حدیث شریف کې راځي چې کله یو الګ یو جنې یو ځشي په خلوت کې یوازې وي نو دریم د دیو په میاس کې شیطان وي هغه شیطان بیا د دیو په ځړ کې وسوسه اچي او غلط طرف ته وي بیا ظاهره خبره ډیر شي کې سونه داسې وشي چې هغه د واده نه مخکې داغه تعلقات جوړ شي بیا چې کله واده وشي نکاح وشي داغه نه بعد هغه مینا محبت ولري خبره ده بلکې الټا بیا هغه خاوند بیا په غیبه شک چې بای ته نکاح نه مخکې د ما سره تعلقات ساتلې په دې باندې څه اعتبار بهرحال بیا د دې په ذریعہ باندې فسادات جوړيږي هغه رشتہ بیا خراب شي په کار دار چې موږ تاسو د الله رب عزت په حکم باندې عمل چې الله د دې نه منع کړل او بهرحال په کار دار چې کله تاسو کوئی دنه وشي نو فورن نکاح
په هغه کې دیری مکوئ چې بھائی فلانا چې کوم دی کالی بکې او دا بکې هغه بکې هغه نن سبا کې ډېره ګرانه ده هغه به ان شاء الله کېږي آهسته آهسته به کېږي لیکن نکاح ډومبه کوي نکاح کې دا غیر بعد بار سبا په خپل کېږي کچې دغه تکینه چې دومره تولي سونا بکې او روز پروز چې کوم سونا په مخه خيږي نو دا واده بیان کېږي دا نکاح بیان کېږي ودی کې ټیم لګي چې ټیم لګي نو دا غشان غلط تعلقات وي نو په کار دار چې د غلط تعلقاتو د بچ کېدو لپاره نکاح ضروري کوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات هم دي چې په نکاح کې دیری مکوئ یعنی په نکاح کې بیا سستی مکوئ چې کله د جوړ خوان میلاو شي جنې ته بیا په هغه کې سستی مکوئ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان نه نو په کار دار چې موږ په دې حواله سره د شریعت مسلې معلوم کو پاګې باندې عمل کو الله رب عزت دعا ته چې الله رب عزت موږ تاسو ته د دین سمجھ او د باغې باندې عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته